ای خلکو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزلہ لوی هولناک شی دی. په کومه ورځ چې ته هغه ووینې حال به دا وي چې هر تی ورکوونکی به له خپل تیروري ماشوم څخه غافل شي. د هرې حاملې حمل به وغورځي او خلک به ته بې صدق ښکاره شي. په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي بلکې د الله عذاب به څه داسې سخت وي. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي. په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به گمراه کړي او د دوزخ د عذاب لار به وروخي. ای خلکو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسو څه شک وي نو تاسو ته د څرګند وي چې موږ تاسو له خاورې نه پیدا کړی یې، بیا له نطفې نه، بیا د وینې له ټوټې نه، بیا د غوښې له بوټۍ نه چې شکل لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو ترڅو چې تاسو ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو، بیا تاسو د یو ماشوم په بڼه راباسو، بیا تاسو روزنه پالنه کوو ترڅو چې تاسو خپل بشپړې ځوانۍ ته ورسیږئ او له تاسو نه څوک د مخه بیرته غوښتل کیږي یعنی مري او څوک د ډیر ناکاره عمر خواته ګرځول کیږي ترڅو چې په هر څه باندې له پوهېدونه وروسته بیا په هیڅ نه پوهیږي او ته وینې چې زمکه وچه کلکه پرته ده، بیا چې په کوم ځای کې مونږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده، ډډه شوه او هر راز ښایسته ښېرازه نباتات یې راوبرکول. دا هر څه له دې امله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی. او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی، په هغه کې د څه شک گنجائش نشته او الله به ارومرو هغه خلک را پاتوي چې په قبرونو کې دي. ځینې نور خلک داسې دي چې له کوم علم، هدایت او روښنايي بخونکي کتاب نه پرته په غاړه غړولو سره د خدای په باب شخړه کوي ترڅو چې خلک د خدای له لارې نه واړوي. د داسې شخص لپاره په دنیا کې رسوایی ده او د قیامت په ورځ به مونږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو. دا د ستا هغه آینده چې ستا خپل لاسونو ستا لپاره تیار کړی ده. کنه نو الله پر خپل بندگانو ظلم کوونکی نه دی. او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې پوسېدو سره یعنی خپل خاصو ګټو ته رسیدو په خاطر د الله بندگی کوي. که ګټه تر لاسه شوه نو ډاډه شو او چې کوم کړهو راغی نو پر بل مخ راوګرځید. د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم، دغه د څرګند خساره. بیا هغه له الله نه پرته او هسته ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولای شي نه ګټه. دا د گمراهۍ انتها ده. هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډیر نږدې دی. ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه رفیق. د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان راوړ او نیک عملونه وکړل په یقیني ډول داسې جنتونو ته به نه باسي چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي. الله کوي هغه څه چې خوښ شي. څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي، هغه ته پکار ده چې د ویرسۍ په وسیله تر اسمانه ځان ورسوي، په هغه کې سورې وکړي، بیا دی وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوي کولای شي چې د هغه بدی شي. له دغه سره روخانه خبرو سره موږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله چې چاته وغواړي لار ورخي. کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابیان او نصارا او مجوسیان او کوم خلک چې مشرک شول، الله به د هغو ټول په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي. هر څه د الله تر نظر لاندې دي. آیت نویني چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، څاروي، زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي. او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي
هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته. الله چې څه غواړي کوي. دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده. له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي. د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتوي شي چې په هغو سره به یوازې د هغو په ټوکې نه ان د ګیرې د نن برخه به ورچ شي یعنی وسوځي او د هغو د تعذيب لپاره به د وسپنې ګرځونه وي. کله چې هغوی د ورختای له عمله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي بیرته په همغه کې تیر وهل کیږي چې وڅ کوي اوس د سوځېدو د عذاب خوند. بل په لوته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه وکړل الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړای شي او د هغو جامې به وریښمینې وي. هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه. کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلک امنه کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي. د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی. په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې به موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو. یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی. له دې هدایت سره چې له ما سره هیڅ شی مشرک او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تاسو له هر لري مزل نه پلی او پروخانو سپاره راشي ترڅو هغه ګټي وویني چې دلته د هغو لپاره موجود دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي په خپل هم وخوري او تنگلاسو محتاجانو ته هم ورکړي. بیا د خپل بدن خيري ګردونه ایسته کړی او خپل نظرونه دې پوره کړی او د دغه لرغونی کور طواف دی وکړي. دا د کعبه جوړولو هدف او څوک چې د الله د وذکرو حرمتونو درناوی وکړي نو دا د هغه د رب په نزد په خپل د همغه لپاره ډیره غوړه ده او ستاسو لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسو ته خودل شوی دي. نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ، له دروغ ویناو نه ډډه وکړئ. یوې خواته په مخاړولو د الله بندگان شئ، له هغه سره څوک مشرک کوي او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له اسمان را وغورځید. اوس بیا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به باد داسې ځای ته یوسي و به غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي. دغه د اصلي موضوع ور باندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده. تاسو ترې ټاکلې مودې پورې له هغو یعنی د هدی له څاروي څخه د ګټې اخیستلو حق لري. بیا د هغو د قربانۍ ځای د همغه لرغونی کور سره ده. د هر امت لپاره موږ د قربانۍ یو کړنلاره ټاکلې ده ترڅو چې د هغه امت وګړي په هغه څاروي باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي. په دغه بیلو لارو کې هدف همغه یو دی. نو ستاسو خدای یکی یو دی او تاسو د همغه د امر اطاعت وکړئ. او ای پیغمبر زیره ورکړه د عاجزۍ چلند غوړه کوونکو ته چې د هغو حال د ادي چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزي. هر کړهو چې ور باندې راځي صبر ور باندې کوي، لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کوم روزي ور کړی ده له هغې نه د الله په لار کې لګښت کوي. او د قربانۍ خان مونږ ستاسو لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړی، په هغو کې ستاسو لپاره کې غنه ده. نو هغه ودروي د الله نوم ور باندې واخلي او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوزي نو له هغو نه په خپل هم خوري او په هغو کسانو باندې هم خوري چې قناعت کوونکي
او په هغو کسانو باندې هم چې خپل اړتیا وړاندې کړي دغه څاروي مونږ په همدې ډول ستاسو لپاره رام کړی دي تر څو چې تاسو شکر وباسئ نه د هغو غوښه الله ته رسیږي او نه ویني مګر هغه ستاسو تقوا رسیږي هغه ستاسو لپاره هغه یعنی دغه څاروي رام کړی دي تر څو چې تاسو د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لوی قایل شي او ای پیغمبره نیکو کارانو ته زیری ورکړه بشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان راوړی دی دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خاین د نعمت منکر نه خوښوي هغو کسانو ته اجازه ورکړه شو چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پوري کیږي ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغو د ملاتړ وس لري دا هغه کسان دي چې خپل کورونو څخه په ناحق وېستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زمونږ رب الله دی که الله خلق یو د بل په وسیله دفن نکړي نو خانقاګانې کلیساګانې عبادتخانې او جماعتونه چې په هغو کې د الله نوم ډیر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي الله ډیر زورور او برلاسی دی دا هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قائم کړي زکات به ورکړي په خو چارو به امر وکړي او له بدیونو به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی ای پیغمبره که هغوی ته دروغجن ګڼي نو له هغو مخکې د نوح قوم عادیانو سمودیانو د ابراهیم قوم د لوط قوم او د مدین خلکو هم د دروغ نسبتونه کړي او موسی هم دروغجن ګڼل شوی دی د حق دغه ټول منکرانو ته معلوم لای مهلت ورکړ بیا می ونیول اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه و څومره سیمه چې د هغو خلک منحرف و موږ هغه تباه کړی او نن هغه په خپل چتونو باندې نسکوري پرتی دي څومره څاګانې شاړي او څومره معنی کنوالي شوی دي دوی په ځمکه کې ګرځیدلی راګرځیدلی نه دي چې زړونه یې پوهی دونکي او غوګونه یې اوریدونکي شوی وای حقیقت دا دی چې سترګې نړندېږي خو هغه زړونه نړندېږي چې په سینو کې دي دوی د عذاب لپاره بیړه کوي الله به هیڅکله د خپل وعدې نه تخلف نه کوي استاد رب په نزد یو ورځ تاسو په حساب زرو کلونو سره برابرۍ څومره سیمې دي چې د هغو خلق ظالمانو ما هغو ته لمړی مهلت ورکړ بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ته راتګ دی ای محمد وایا چې ای خلکو زه خو ستاسو لپاره یوازینی هغه سړی یم چې د بدې ورځې لراتګ نه مخکې په ډاګه څرګند خبرونه یم نو کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره بخښنه ده او پتمنه روزي او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب خودلو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګری دي او ای محمد لته مخکې مونږ نه کوم رسول داسې لګلای دی او نه نبی چې له هغه سره دغه معاملې نه وی رامنځته شوی چې کله چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه لمنځه وړي او خپل آیاتونه محکموي الله د علم او حکمت لرونکی دی هغه زکه داسې کوي ترڅو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګیدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډیر لري شوي دي او له علم څخه برخه لرونکي خلک وپوهیږي چې دا حق د استاد رب لوري او هغوی ور باندې ایمان راوړي او د هغو زړونه د دې په وړاندې ښکته شي بشکه الله ایمان راوړونکو ته تل سم لار ښيي انکار کوونکي خو به هم داسې د هغه په لور په شک کې پاتې وي تر دې پورې چې یا خو پر هغه باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د وی شومې ورځې عذاب نازل شي په هغه ورځ به پاچاهي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي کوم کسان چې مؤمنان او د غوړه عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمور او جنتونو ته لاړ شي او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب
او کوم کسانو چې د الله په لار کې هجرت وکړ بیا ووژل شول یا په خپل مرګ مړ شول الله به هغه ته غوړه روزي ورکړي او بشکه یوازې الله ډیر ښه روزي ورکوونکی دی هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ور باندې خوشحاله شي بشکه الله د پوهې او زغم څښتن دی دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغه لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاته هم شوی وي نو الله به له هغه سره اروم راسته وکړي الله معافي کوونکی او بخښونکی دی دا د دې لپاره چې له شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راوستونکی یوازې الله دی او هغه اوریدونکی او لیدونکی دی دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی هغه ته الله نه پرته بلنه ورکړي او یوازې الله برلاسه او لوی دی آیت نګوري چې الله له اسمانه او بوروي او د هغه په برکت زمکه زرغونی حقیقت دا دی چې هغه د لطف خاوند او با خبره ده ټول هغه څه د همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په زمکه کې دي بشکه همغه بنیاز او ستایل شوی دی آیت نویني چې هغه ټول هغه څه ستاسو لپاره رام کړی دي چې په زمکه کې دي او همغه کشته د قانون تابع کړي ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه اسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په زمکه نشي را غورځیدل واقعیت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی دی همغه ذات دی چې تاسو ته ژوند دربخلای دی همغه تاسو ته مرګ درکوي او همغه به تاسو بیا را ژوندۍ کړي پرختیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی موږ د هر امت لپاره د عبادت یو کړنلاره ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي نو ای محمد هغوی د پدې باب له تاسو سره جګړه نه کوي ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه دا باوري ده چې ته پر سم لار یې او که هغوی له تاسو سره شخړه وکړي نو وایي چې تاسو چې څه کوي الله ته معلوم دي الله به د قیامت په ورځ تاسو په منځ کې د هغو ټولو خبرو پریکړه وکړي چې تاسو په کې اختلاف کوئ ته نه پوهیږي چې د اسمان او زمکه هر شی الله ته معلوم دی هر څه په یو کتاب کې ثبت دي د الله لپاره دا هیڅ ګرانه نه ده دوی له الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نه دوی په خپل د هغو په باب څه علم لري د دغو ظالمانو لپاره هیڅوک مرستندوی نشته او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګنده آیاتونه اورول کیږي نو څه ګوري چې د حق د منکرانو په څیرو کې د انکار حالت څرګندي او دا سی بریخي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ور ټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي دوی ته وایا زه تاسو ته دروخه يم چې له دین لا زیات بد شي څه دی اور الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړی ده چې د حق لمنلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی ای خلکو یو مثال راوړل کیږي په غور سره واوري تاسو چې کوم معبودان له خدای پرته بلې که هغوی ټول په لاس یو کول دی او مچ پیدا کول وغواړي نو نشي پیدا کولای بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي نو هغوی هغه هم ورڅخه نشي راخلاصولای هم رسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستي کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتل کیږي دغه کسانو د الله قدر په هغه شان و نه پیژاند لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی واقعیت دا دی چې د قوت او برلاسي څښتن خو یوازې الله دی حقیقت دا دی چې الله د خپل فرمانونو لګلو لپاره له پریختونه هم پیغام رسونکي ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اوریدونکی او لیدونکی دی چې د هغو په وړاندې دی په هغو باندې هم هغه پوهیږي او چې له هغو نه پټ پناه دی په هغو باندې هم هغه خبر ده او ټول چارې د همغه لوري ته ورګرځول کیږي ای مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ د خپل رب بندگی وکړئ او هیڅ چارې سرته ورسوي خای چې برای در په برخه شي